بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیر بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې احترامات درته وایم. درنو ملګرو، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د کنډرو کلي ته راغلی یم. یوې داسې کورنۍ سره مو لومړنۍ ناسته ده درنو ملګرو چې په کور یې بل سرپرست نشته او زما تر څنګ دغه ناست ماشوم د دې کورنۍ سرپرست دی. په دې کور کې یوه ماشومه ده چې تاسې ګورئ، ډېره ښکلې ماشومه ده، خو بدبختانه چې د جټکې مرض نه بعد ورباندې دغسې کار شوی و. داسې څوک هم نشته چې د دې په اړه راته مکمل معلومات راکړي، خو دغه وړوکی ماشوم د دې په خاطر ځان سره کېناوه چې تاسې د دې کورنۍ په حال باندې پوه شئ، یو څه خبرې چې زده وي هغه به راته وکړي، د دغې خپلې خور یو څه حال به راته بیان کړي. دغه ماشومه اوس هم په غېږ کې ټینګه نیولې ده، که وایي نه نسي ځي په خپل سر ځي، کله د کمر نه ځان ګزاروي، کله یو خطرې له ځان ورکوي، کله بل له ځکه نه پوهېږي. د جټکې مرض نه بعد د دماغي تکلیف په دې باندې راغلی، نو الله رب العزت ته رحم وکړي او په دې کورنۍ باندې امتحان دی. بدبختي دا ده چې په کور یې بل غټ سرپرست نشته. ځینې ته یې وړې هم ده، خو داسې علاج یې تر اوسه نه دی شوی چې هغه کوم غټ هسپتالونه دي او تکړه ډاکټران وي هغې ته تر اوسه نه ده وړه شوې، ځکه چې څوک یې ویسي په کور چې دغه سرپرست وي او دا هم د دغسې یوې ستونزې سره مخ وي چې تمامه ورځ یې دغه خور د ګوتې نه نیولې وي. نو ډېر د مجبورۍ او د ستونزو په حال کې ده دغه ماشوم او دغه کورنۍ. راځئ نو دغه ماشوم سره یو څو لنډې خبرې کوم او ستاسې پام ورته راګرځوم. دغه ویډیو تر اخره را سره وګورئ، د شتمنو خلکو سره یې شریکه کړئ تر څو د دغې کورنۍ دغه ستونزه حل شي. ستا څه نوم دی؟ مصطفی. مصطفی څومره فامیل یاستئ تاسو؟ څلور. تا نه غټ ورور نشته په کور کې؟ نه. او دې خورکۍ باندې څه شوي دي؟ جټکې مرض والي وه. کوم ځای ته موړې وه؟ هسپتال یا داسې ډاکټرانو ته موړې وه؟ هلته یې څه وویله درته؟ سر رګ یې بند دی. ته ویلې دې علاج دلته نه کېږي، پاکستان له ویسه. ښه. او پلار دې وفات شوی دی؟ قدرمنو دوستانو، نو هغه ماشومه چې وه هغه دماغي تکلیف درلوده او د جټکې مرض ورباندې دغه بد اثر کړی، د ماشوم ټینګولی هم نه شوه. بس حاله تاسې ولیده، د کورنۍ حال نه خبر شوی، ماشوم مو پرېښوده چې لاړه شي او د دې سره یو څو لنډې خبرې کړل غواړم. ته مکتب وایي؟ نه. ولې؟ کور کې ناست یم. کور کې ناست دی؟ کور کې مې یوازې یوه مور ده او درې تاسې ماشومان یې؟ بل ورور دې غټ نشته؟ نه. ته اوس د مالدار خلکو نه څه غواړې؟ موږ دا غواړو چې موږ خور له علاج وکاندې. ستا خور له علاج وکړه؟ ښه. او پاکستان ته خو نه ده وړې؟ نه. قدرمنو دوستانو، دغه ماشوم چې دی عمر یې کم دی، دومره یو څه یې زده و چې ویې ویل بدبختانه چې په دې کور کې بل سرپرست نشته. بس دغه حالات مو ولیده او موږ هر هغې کورنۍ ته ورځو چېرته چې په رښتینې مشکل وي او ټول ګاونډ ووایي چې دغه کورنۍ کې دغه مشکل دی. دلته چې راغلي هم د دې کورنۍ نه راته بار وینا شوې وه. نو د دغې کورنۍ خپله د ټلیفون شمېره هم نشته چې زه یې تاسو ته په سکرین پرېږدم، خو زموږ د وټساپ شمېرې شته دی. بل دغه ویډیو شیر کړئ، باور وکړئ ستاسو په شیر کېدو باندې ډېرو خلکو ته خیر ورسېده، تاسو ته به یې هم الله اجرونه درکړي. نو دوستانو، همدومره حال مو درته د دې کورنۍ بیان کړ چې دغه ماشوم په کور دی او هغه خور ده او بل ورکره غټ دومره څوک نشته چې د دې کور پالنه وکړي. نو بیا مرستې دغسې کورنیو دپاره راسره وکړئ، د دا کورنۍ هم مه هېروئ. ډېره زیاته مننه.